د روان کال له پیل راهیسې له بامیانو ولایته 170,000 داخلي او بهرنیو سیلانیانو لیدنه کړې ده. بامیان د هیواد په کچه د طبیعي ښکلا له اړخه ځانګړی نوم لري. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت له سیاحتي ځایونو څخه تر 4 میلیونه افغانیو زیات عواید ترلاسه شوي دي. سیلانیان هم د سفر لپاره د دغه ولایت فضا مناسبه بولي او د لرغونو ځایونو له لیدلو یې خوښي څرګندوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې د افغان فاوند په نوم نوی جوړ شوی صندوق ته د افغانستان د بانک لیږدول شوې شتمني به په بشري مرستو ونه لګول شي. توماس ویسټ دا څرګندونې په داسې مهال کې کړې چې تېره اونۍ د دغه فاوند د جوړېدو په غبرګون کې په کابل کې ګڼ شمېر کسانو لاریون کړی و.